حامدا ومصليا ومسلما وبعد. زما د ایمان خوږو ورونو، نن یو مهم مطلب د سره شریکوم او په دې عنوان باندې چې اسلام او ښځه او زموږ اسرائیلي او جاهلي دودونه د یو څو نمونو په ډول. اول، اسلام وایي ښځو ته میراث ورکول فرض دی، او د الله قرآن راته فرمایي وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. سته ښځو ته برخه له هغه ماله چې پرېښي مور پلار او خپلوانو ترکه او میراث یې پرېښی، دوی به په هغو کې حق لري لکه نارینه چې حق لري. خو زموږ اسرائیلي دود دا ده چې ښځې ته حق ورکول خو پرېږده چې دا په خپله میراث ده، دا به نور میراثوارو تقسیموي. دوهم، اسلام وایي د بالغې ښځې رضا په نکاح کې لازم او حتمي ده. د الله حبیب راته فرمایي والبکر تستأذن فی نفسها. له پیغلې ښځې څخه به اجازه اخیستل کیږي په نکاح د دې کې. خو زموږ جاهلي رواج دا ده چې له ښځې خوښه اخیستل لوی شرم ده. دریم، اسلام راته وایي مهر د ښځې حق ده. الله راته فرمایي فآتوهن اجورهن فریضه. نو ورکوي مهرونه د دوی مقرر سوی فرض کړی سوی مهر، او فرمایي وآتو النساء صدوقاتهن نحله. ورکوي ښځو ته مهرونه د دوی هغه فرض مهر. خو زموږ جاهلي تعامل دا ده چې مهر د ښځې د واکدارانو حق ده. څلورم، اسلام راته وایي کونډه هر چېرته نکاح کولی شي. الله راته فرمایي فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف. نسته څه شرم و ګناه په تاسې باندې و بال په تاسې باندې په هغه کردار کې چې کوي او ترسره کوي ښځې په باره د نکاح خپلو کې په معروفه طریقه سره. او د الله حبیب راته فرمایي الائم احق بنفسها من ولیها. کونډې ښځې زیاتې حقدارې دي په نکاح خپله کې تر ولي د دې. حضرت خنساء بنت خزام انصاریه رضی الله تعالی عنها یو جلیل القدر صحابیه ده. کونډه سوه، پلار یې په نکاح ورکړه، د دې خوښه نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله فرد نکاحه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د پلار نکاح رد کړه، بیرته یې خلاصه کړه. خو زموږ اسرائیلي ارزښت و رواج و دود دا ده چې کونډې ته واک ورکول لویه بې غیرتي ده، او داسې بیا چیرته کیدای شي چې پلار یې په نکاح ورکړي او قاضي یې بیرته رد کړي. څلورم، اسلام وایي د ضرورت په صورت کې طلاق روا ده. الله راته فرمایي فطلقوهن لعدتهن. نو طلاق ورکوي ښځو ته د ضرورت په وخت کې په طهر کې چې د عدت شمیرئ اسانه وي. خو زموږ جاهلي او اسرائیلي غیرت دا ده چې ښځې ته طلاق ورکول غټه دوسي ده. هغه د په محرومیت کې او د مشقت په ژوند کې ژوند تیروي، خو طلاق نه ورکوي. پنځم، اسلام وایي له مطلقې سره به مرسته کول کیږي. الله راته فرمایي ومتعوهن، او مرسته و مال و تعاون ورسره کوي. خو زموږ اسرائیلي مزاج و ارزښت دا ده چې داسې خو له سره نشي کېدلی.
شپږم اسلام وایي مطلقه له پخواني خاوند سره بیا هم نکاح کولای شي. الله راته فرمایي فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، مه ایساروئ دغه مطلقې ښځې چې نکاح کوي دی له خپلو سابقه خاوندانو سره سر راضي وي. خو زموږ عنعنه او جاهلانه کلتور دا ده چې داسې چېرته هم نسي کېدای. اووم اسلام وایي مطلقه به په عدت کې له کوره نه باسئ. الله راته فرمایي لا تخرجوهن من بیوتهن، مه باسئ مطلقات یې له خپلو استوګنځایونو څخه. خو زموږ ارزښتونه وایي پکه دا د لا بله سپکه طلاق سوې هم ده، بیا به سکنا، خوراک او لباس و خرڅه لا هم زه ورکوم. دا زموږ کلتور، مزاج او ارزښت نسی منلی. فتاوا هندیه د قاضي خان یوه فتوا را نقل کوي، فرمایي المعتدة عن الطلاق تستحق النفقه والسکنا، معتدل طلاق څخه مستحق حقدار د نفقې او د سکنا ده. کان الطلاق رجعیا او بائنا، که طلاق رجعي وي او که بائن، او ثلاثا یا مغلظو ثلاثه طلاقونه یي. حاملا كانت المرأة او لم تكن، که هغه حامله وي که غیر حامله وي، کېدای شي تقریبا د څو کلو دپاره هغه هلته اوسیږي. نو دا فتاوا قاضي خان لیکلی دي او عالمگیري را نقل کړي. الله دې موږ ته په محمدي شریعت باندې، په محمدي اسلام باندې عمل را نصیب کړي. الله دې له خپلو محیطي مزاجونو څخه نجات نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.